ټولو کارونو ته متوجه واوسه. یو ټاکلی مهالویش ولره. چیرته څه وخت څنګه مطالعه لرې؟ هدف مې څه دی؟ کوم موقف کې باید وم؟ څومره پیسې باید ما سره وي؟ څومره نیټورک باید ولرم؟ څوک باید ما سره کار وکړي؟ له چا سره زه کار وکم؟ خوب مهم دی. ستا په صحت باندې تاثیر غورځوي، ستا په روان باندې تاثیر غورځوي، تا ته استدلال درکوي، تا ته منطق درکوي. سلامونه، جوړ په خیر، هیله داسې ښه وئ، په خیر وئ. په یو بل بحث کې تاسو ټولو ته ښه راغلاست وایم. نن په دې خبرې کوو چې څنګه به له ټنبلۍ ځان ژغورو. په دې بحث کې لومړی غواړم چې ټنبلي څه ده، لاملونه یې څه دي، او څنګه له ټنبلۍ ځان ژغورلی شو. ټنبلي که په لنډ ډول داسې تعریف کړو چې موږ له کارونو او فعالیتونو سره مینه نه لرو، ورسره علاقه نه لرو او ورته خوښیږو نه، یا په بل عبارت خپل کارونه ځنډوو او خپل انرژي په عبث کارونو باندې کاروو. ټول هغه کسان چې خپل اضافه وخت په لهو لعب تیروي، خپل وخت بې ځایه تیروي، په نامثبتو کارونو یې تیروي او په داسې مسایلو باندې تیروي چې هیڅ ګټه یې نه ورته رسیږي، معمولا دغه کسان ټنبل بلل کیږي. ټنبلي ډیر تاوان لري. ټنبلي ډیر تاوان لري. تر ټولو لوی تاوان یې دا دی چې زموږ وخت په خپله موږ وژنو، په خپله یې عبث مصرفوو او په کار ده چې موږ په لنډ وخت کې ښه او اعظمي ګټه ترې پورته کړو. نو زه غواړم په همدې ویډیو کې د ټنبلۍ په لاملونو او همدارنګه په له منځه وړلو یې تمرکز کوم. لومړی دا چې ټنبلي د څه له امله په موږ کې را پیدا سوې ده، په دې خبرې کوم. هغه کسان ټنبل دي چې انګېزه نه لري، کوم دوستان چې ورسره یوه هیله نه وي، ورسره یوه موخه نه وي او یوې مسئلې ته هوسیږي نه، ورته هڅه نه کوي، معمولا دغه کسان ټنبل دي. او ټنبلي لوی علت هم همدا دی چې د سره په فکر کې یو څه نشته، یا یې د کورنۍ له اړخه یا د ملګرو له اړخه او یا هم یو بل داسې څوک چې پر ده باندې تاثیر لري، د هغه له امله د ده انګېزه ځپل شوې ده، د هغه انګېزه مړه سوې ده. دی په یوې بېلارۍ کې ژوند کوي، دی په یو داسې حالت کې ژوند کوي چې هیڅ مرام یې معلوم نه دی، له خپل ځان نه توقع نه لري، له نورو توقع نه لري، یعنی په ټوله کې د سره یوه داسې انګېزه وجود نه لري چې دی په کار وکړي او دی له خپلې ټنبلۍ راولاړ سي او هڅه وکړي هم خپلې کورنۍ ته خیر ورسوي، هم نورو دوستانو ته خیر ورسوي او په ټولنه کې د یو مثبت څوک په توګه راڅرګند شي. دویم د ټنبلۍ لامل له ماتې ویره ده. ټول هغه کسان چې له ماتو ویریږي هغوی ټنبل دي. ټول کوشش کوو چې موږ باید کامیاب شو او ماتې نه منو، مګر څوک چې له ماتې ویریږي او فکر کوي چې زه باید تل کامیاب وم، دی خپله ټنبل دی. موږ باید په خپل ذهن کې وار له مخه خپله ماتې هم احساس کو، خپله ماتې هم وسنجوو چې موږ ماتیږو او موږ د انسانانو په توګه کله واره اشتباه کوو او کله واره تیر وځو. خو څوک چې له خپلو ماتو ویریږي او خپله ماته مدام احساسوي دا ټنبل دي. دریم، کم انرژي اوسېدل هم د ټنبلۍ له عاملونو څخه ګڼل کیږي. څوک چې کم انرژي دي، څوک چې په لاره سست تګ کوي، څوک چې په پوره جرأت او په پوره میړانې خبرې نشي کولی، څوک چې په لنډ وخت کې یو څه له پامه غورځوي، تمرکز نه لري او خپل احتیاط نه لري، دا خلک هم ټنبل ګڼل کیږي. او تر ټولو مهم علت هم همدا دی چې دوی خپله انرژي قوي کوي نه، خپله با انرژي نه اوسیږي او تل همداسې مړه غوندې، همداسې بې حرکته غوندې چلند لري. څلورم، د ټنبلۍ بل لامل تشویش دی. تشویش ډیر نور لاملونه لري. دا یوه ځانته موضوع ده چې بیا به په راتلونکي کې په خبرې ولرو، خو دلته همدومره کافي ده چې د ټنبلۍ له مهمو لاملونو یوازې تشویش یو مهم لامل دی.
تشویش پیسو لرلو لپاره تشویش کوو، د پرمختګ لرلو لپاره تشویش کوو، په ژوند کې د ستونزو لرلو او د ستونزو د مخنیوي لپاره تشویش کوو. فلانی له ما مخکې، فلانی له ما وروسته، زه ټیټ، زه لوړ، زه ښایسته، زه بدرنګ، زه به څنګه راتلونکې ولرم، زه به څنګه اړیکې ولرم. دا ټول هغه مسایل دي چې موږ په چیلنجونو سره مخامخ سوي یو، موږ یې له ستونزو سره مخامخ کړي یو. دا کسان هم چې تشویش کوي بې خوبه به وي، خوب به یې ګډوډ وي، په شخصیتي اختلالاتو به ککړ وي. نو دا د دې لامل دی چې موږ څنګه ګڼل کیږو؟ مونږ ټمبل ګڼل کیږو. پنځم د ټمبلۍ بل لامل بې مسؤلیته اوسېدل دي. په ټولنه کې، په دفتر کې، په کور کې، د ملګرو ترمنځ، په ټولنیزو ناستو کې هیڅ مسؤلیت نه اخلو. ټول دوستان، ځوانان لګیا دي، د کورنۍ وګړي مسؤلیتونه مني، مختلفې هڅې کوي، کارونه ورله غاړې کیږي، ځینې مسؤلیتونه په خپله اخلي. اما ټمبل کسان مسؤلیت پذیره نه دي، نه غواړي چې مسؤلیت واخلي، نه غواړي چې یو مهم کار ترسره کړي، نه غواړي چې په مهمو مسایلو کې د ونډه ولري. یا د خبرې وکړي، یا د مشوره ورکړي، یا د فزیکي کار وکړي، یا د پیسې وګټي، یا د لږ تر لږه له یو چا سره اړیکې ونیسي. دا کسان ټمبل دي. د ټمبلۍ بل لامل چې وروستی لامل زه یادوم، هغه په یو چا پسې ځان تړل دي، په یو چا پسې وابسته کېدل دي. که مینه ډېره سړی وکړي، یو چا پسې وابسته سي، یو چا پسې وتړل سي، دی به هم ټمبل واوسي. ډېر کله فکر کوي ماشومان یا اولادونه چې پلار یې سته، مشر ورور یې سته، دی هغه یې ورته راګټي، نو دی څه ضرور دی چې کار وکړي؟ دا ماشومان ټمبل لویږي. هر څومره چې څوک ولرو، موږ باید په خپل انرژي کار وکړو، په خپلو فعالیتونو ته متوجه اوسو او لا ډېره هڅه وکړو. موږ باید له ټمبلۍ وژغورل شو او په دې ته کار هم باید وکړو. مشران، کورنۍ غړي هم باید خپل ورونه او کشران دې ته پرېنږدي چې زه درته پیسې درکوم، زه کار درته جوړوم، ته فقط لاړ شه، ته دا وکړه، ته هغه وکړه. نه، مسؤلیتونه ورکړئ، له ځانه لوی مسؤلیتونه ورکړئ، تر څو دی خپلې راتلونکي ته متوجه اوسي او دی له ټنبلۍ وژغورل شي. ټنبلي ډېره بده ده. ټنبلي دې مرګ ته ورغاړې وځي. ټنبلي دې د ژوند له ټولو خوښیو بې برخې کوي. اوس په دې برخه کې د ټنبلۍ نه د ژغورنې په لاره چارو خبرې کوو. لومړی دا چې موږ څنګه له ټنبلۍ څخه ځان ژغورلی شو، دا خبره ده چې لویې موخې په وړو وړو موخو موږ وویشو. کله وارزان سره کینو، موږ څه اهداف لرو، څه موخې لرو او څه غواړو راتلونکي کې جوړ سو، څومره پیسه داره سو، څنګه اړیکې ولرو. کله لویې موخې وټاکو، د ټنبلۍ د یوې ژغورنې لپاره یوه مهمه لاره دا ده چې موږ به هغه لویې لارې دا ډلبندي کوو. لویې موخې به ویشو په وړو وړو موخو باندې. ښه، زه غواړم پیسې ترلاسه کړم، له کومې لارې به یې ترلاسه کوم؟ دې ته باید وړې وړې موخې وټاکم. اوله باید ریسیو کم، بلې ته باید لاسرسی پیدا کم، بلې باندې باید تمرکز وکم او بله موخې ته باید ورسېږم. بالاخره به لویه موخه زه درک کړم. دویم، د ټنبلۍ د ژغورنې لپاره خوب او آرامتیا ته ارزښت ورکړئ. خوب عبث شی مه بولئ. خوب مهم دی. ستا په صحت باندې تاثیر غورځوي، ستا په روان باندې تاثیر غورځوي، تا ته استدلال درکوي، تا ته منطق درکوي. آرامتیا ته هم ارزښت ورکړئ. یو څوک وایي زه ډېر کار کوم، په ورځ کې 14 ساعته کار لرم، خوب کم لرم. نه، ته خوب ته ضرورت لري، ته آرامتیا ته ضرورت لري او دې ته د یو مهم څه په سترګه وګوره. پیسې ډېرې خوږې دي، حتی د پیسو سره یې پرتله کړه. فکر وکړه چې ته 8 ساعته په ورځ کې معیاري خوب ولرې، ته فکر وکړه چې ته د ورځې $100 ګټې. دا په دې معنی چې خوب ستا صحت ضامن دی، خوب ستا د دماغ ضامن دی، تا په خپل اعتماد نفس در باندې قوي کوي، ستا استدلال در قوي کوي، تا مطمئنوي، تا خپلو مسایلو ته متوجه کوي. نو ځکه خوب مهم دی، آرامتیا مهمه ده. کار پسې کار، کار پسې کار، خوب ونه لري، ستړیا دې ډېرې، ته نسې کولی چې ښه عاید لاسته راوړې، ته نسې کولی چې یو مثبت یو څوک واوسې، ته نسې کولی چې خپلې اړیکې سمبال کړې، ته نسې کولی چې له ټنبلۍ ځان وژغورې. دریم، د ټنبلۍ څخه د ژغورنې لپاره هدفمند ژوند پکار دی.
ځان سره کښېنه ولیکه در سره زه څه غواړم راتلونکي 5 کلونو کې واوسم. هدف مې څه دی؟ کوم موقف کې باید وم؟ څومره پیسې باید ما سره وي؟ څومره نیټورک باید ولرم؟ څوک باید ما سره کار وکړي؟ له چا سره زه کار وکم؟ په دې ټولو مسایلو باندې کار کول پکار دي. که فرضاً محصل یې څومره مطالعه باید راتلونکي اونۍ ولري؟ د کوم چپټر لپاره آمادګي ولري؟ د کوم مضمون باید څنګه مطالعه ولري؟ چیرته څنګه مقاله ولیکي؟ د ټولو ته پام پکار دی. هدفمند ژوند پکار دی او یو داسې مسیر انتخابول پکار دي چې هغه ته موږ ورسیږو. نو ځکه به بیا موږ له ټنبلۍ ژغورل کیږو. که موږ هدفمند ژوند ونه لرو، موږ یوه ټاکلې موخه ونه لرو، موږ یو ارزښت ونه تعیین نه کړو، نو موږ ټنبل یو. موږ ورځ تر بلې به ټنبلۍ پسې ځو او ټنبل کیږو به. څلورم د ټنبلۍ ژغورنې لپاره پلان جوړونه پکار ده. کوم مسایل چې موږ وویل فرضاً د لویې موخې په وړو موخو باندې ویشل، هدفمند ژوند کول، خپل خوب او آرامتیا ته ارزښت ورکول، دې ته چې کله ته کار کوې دا خپله پلان جوړونه ده. ته په ورځني ژوند کې ټولو کارونو ته متوجه واوسه. یو ټاکلی مهالویش ولره. چیرته څه وخت څنګه مطالعه لرې؟ دفتر ته څو بجې ځې؟ په دفتر کې څومره پاتې کېږي؟ څومره خوب لرې؟ تمرین ته څومره وخت ورکوې؟ ټولنیزې اړیکې څنګه پالې؟ جومات څنګه تېری؟ مړی ژوندی څومره ډېر لرې؟ دا ټولو ته چې ته پام کوې دا پلان جوړونه ده او دې ته چې ته پام کوې ته به له ټنبلۍ څخه خلاصېږي. ته به زحمت کاږې، ته به خپل وخت پې ضایع کوې، داسې ورته ویلی خپل وخت به پرې لګوې او دا مهمه ده. نو ته به له ټنبلۍ ورو ورو وژغورل شي. پنځم، په خپل اعتماد په نفس باندې کار وکړئ. هله به نو تاسې له ټنبلۍ وژغورل شئ. که خپل نفس پاک نه کړئ، خپل نفس سره جګړه ونه کوئ، خپل نفس سره کښېننئ، مجادله او مباحثه او مناقشه ونه لرئ، نو تاسې به ټنبل یاست. پر خپل نفس غالب سئ. کښېنئ، څه وایي نفس مو، څه غواړي نفس مو. یو پاک او سپېڅلی نفس لرونکی هغه ټنبل نه وي، هغه خپلو کارونو ته متوجي، هغه ټولنیزې اړیکې، فامیل، ټولو دوستانو ته متوجي. خپلې آیندې ته هم سوچ وړئ، د خیر کارونو کې ونډه اخلي، یو چا ته ښه رسوي، په خپلو اخلاقو، په خپلو کردارو، په خپلو چلندونو یې کار کړی. خو که څوک په خپل اعتماد په نفس نه لري، د هغه به په شخصیتي اختلالاتو سره مخامخ وي، هغه به ناروغیانې لري، هغه به د اړیکو انډول نه ساتي، هغه به یو بد اخلاقه څوک هم معرفي کېږي او د هغه به ټول ژوند کې له ستونزو سره مخامخ وي او بالاخره به یو څوک ورته ټنبل هم وایي او له همدې امله به یې خپل هم تاوان کړی، کورنۍ ته به هم تاوان رسولی وي او یو څوک به ترې اذیت هم وي. شپږم، که غواړو چې له ټنبلۍ وژغورل سو، د وخت مدیریت له تخنیکونو باید استفاده وکړو. زه خپل ورځنی ژوند څنګه سنبالوم؟ زه مهالویش څنګه تنظیموم؟ څومره عبادت کوم؟ څومره مطالعه لرم؟ څومره دفتر کې تیروم؟ څومره په فامیل سره یم؟ څومره د خیر ښېګڼو په کارونو کې ونډه اخلم؟ څومره له دوستانو سره سپورټ لرم؟ څومره جیم ته ځم؟ څومره دا کوم؟ څومره هغه کوم؟ کله چې ته دا خپل ورځنی وخت تنظیم کړې، خپلې هفته کې دا 7 ورځې 4 ورځې ته تنظیم کړې، دا د وخت مدیریت تخنیک دی چې تا ته به خپل وخت درښیي، تا ته خپل ارزښت درښیي. نو ته به له ټنبلۍ په همدې وژغورل شي. دغه یو څو مهارتونه ما در سره شریک کړل، هیله ده چې د پام وړ مو ګرځېدلي وي او که چیرته پې کار وشي، که چیرته عمل پرې وشي، زه اطمینان درکولی سم چې له ټنبلۍ به وژغورل شئ، یوې ښې لارې ته به سوق سئ، په خپل ځان به غور وکړئ او بیا به راولاړ سئ. پیسې به هم وګټئ، په خپل اعتماد په نفس به هم لوړ سي، په ټولنیزو نزاکتو باندې به هم پوه شئ، خپل ځان ته به پام وکئ، له کورنۍ سربیره به مو نورو ډېرو خلکو ته هم ګټه ورسیږي. تر بیا ښه وخت.